په کعبه باندې دویمه حمله د اسلام د راتګ نه بعد وسوه. کله چې یزید بن معاویه واکمنۍ ته ورسېدی، دغه په 3 کلنۍ واکمنۍ کې 3 لویې پیښې وسوې. د کربلا پیښه، په مدینه باندې حمله او په کعبه باندې حمله. کله چې د مدینې خلکو د یزید سره بیعت ونه کوي، نو یزید خپل لشکر مدینې ته واستوي. د مدینې په خلکو باندې ډیر ظلمونه وکړه، ډیر صحابه او تابعین شهیدان سول. بیا په کعبه باندې حمله وکړه، خو هلته د یزید د لشکر په مقابل کې عبدالله بن زبیر رضی الله تعالی عنه د جنگ اعلان وکړ. د یزید لشکر په کعبه باندې خپل د وسلو په واسطه د ډبرو باران وکړ، چې په دې جنگ کې د اور د لګېدلو د عمله د کعبې پوش او چت دواړه وسوځېدل. د دې پیښې څخه لږ وروسته یزید مړ سو او عبدالله بن زبیر رضی الله تعالی عنه کعبه یو وار بیا د ابراهیم علیه السلام په بنیادو باندې جوړه کړه.